سلامونه او ښې چارې ټولو درنو پښتنو. غواړم چې نن مارکسیزم، کمونیزم یا سوشلیزم او ورسره په کپیټالیزم په لنډه توګه او په اسانه توګه تاسو پوه کړم چې دا دي څه شی او ولې زما ضرورت وګڼل چې په دې خبرو کې په ځانګړې توګه زموږ کلي کې په خیبر کې، بیا په لوړګي کې، په شینوارو کې هغه لوستي ځوانان چې ډېر هوښیار دي، موږ تر تمه لرو، هغه نن سبا دا فلسفه ډېره مخکې کوي. ګرم هم نه دي بیچارهګان په اردو لیکوالانو، په اردو ژبه کې چې کومو لیکوالانو خیالي کیسې او ناولونه لیکلي دي، بس هغونه ډېر متاثره دي. لکه انسان چې یو فلم وګوري او بیا ډېر وخت یې هغه مازغه په فلم کې وي، زیات نه زیات 2-3 ورځې وي چې ښه فلم وي، خو کتاب اثر لږ ډېر وي، ځکه چې په فلم کې ته پوهېږي چې دا اکټینګ دی، تمثیل دی، اداکاري ده. او کتاب باندې موږ پښتانه اکثره باور کوي دا کتاب چې چا لیکلی نو دا 100% کې هم داسې دي، حالانکه حقیقت داسې نه وي. نو ګرم نه دي. کمونیزم چې دی یا مارکسیزم چې دی یا سوشلیزم یا هر څه چې ورته وایي تقریبا یو شی دي. زه په پوهیږم په فرق باندې وروسته. دا په پښتون وطن کې آیا په پښتونخوا کې د دغه چلیدلی شي، د دغه امکانات شته چې دا موږ تعمیل کړو، دا به موږ دپاره کامیاب وي که نه؟ ګوره هر یو ملک، هر تهذیب ځانته سیستمونه لري، هم معاشي هم اقتصادي، په همغه باندې چلیږي. که ته غواړې چې په هغه کې ناڅاپه یو دم بدلون راولې نو نه کیږي، ځکه چې هر بدلون وخت اخلي. نو په دې باندې زه غږېږم دا دي څه شی. کپیټالیزم به هم درته معرفي کوم په لنډه توګه، ډېر به تاریخ کې نه ځو ځکه چې اکثره خلک په خبر دي. دا څوک چې نه په پوهېږي یا نوي ځوانان دي. مارکسیزم د کارل مارکس هغه فلسفه ده چې رولینګ کلاس یا هغه کوم مالدار یا ایلیټ هغه اشرافیه ده چې دا مطلب دای پکې ختمه کړې، پاورلیس، او مطلب د ده په فلسفه کې داسې دي، حالانکه حقیقت کې ناممکنه دي، بیا و هم نشو هغسې. مطلب غریب او مالدار فرق نشته دی. په یو وطن کې، په یو سیاسي جغرافیا کې، یو په ملک کې، یو ریاست کې چې څومره خلک اوسېږي دا ټول یو برابر دي او ټولو ته به یو برابر امکانات ورکول کېږي. یو قسم به خوراک څښاک کوي، هر سړی به کار کوي، راځي به، او بیا به سټیټ چې دی مطلب هغه ته کارل مارکس په فلسفه کې، خو دا خو په کمونیزم کې به داسې راځي چې سټیټ به هر څه کنټرولوي. نو د کارل مارکس فلسفه همدغه ده. بیا کمونیزم پکې څه شی دی؟ دا د کارل مارکس په فلسفه باندې جوړ شوی یو بل سیستم دی، سیاسي سیستم دی چې مطلب سټیټ هر څه کنټرولوي. سټیټ په خلکو ته یا ریاست یا دولت په خلکو ته هر څه د زمینه برابري چې یووالی برابري راولي. خو بیرته همغه سټیټ یا رول کلاس چې دی بیرته مؤثره شو. او سوشلیزم کې بیا صرف دومره فرق دی کمونیزم څخه چې همدغه کارل مارکس فلسفه ده، خو په دې کې خلک اختیار لري چې ځینې شیان په خپله باندې ځان ته وټاکي یا ځینې چارواکي ځان ته په خپله خوښه باندې وټاکي. بس تقریبا په غټ فرق یې همدومره دی، سره نور واړه کیسې پکې ډېرې دي، په هغه باندې به نه ځو. په کارل مارکس فلسفه باندې دا ټول بیس دي، په بنیاد باندې راوتلي دي. تقریبا یو شی دی دواړه، کمونیزم سوشلیزم. خو خیر په هر صورت په دې کې مونږ دا اوسني ځوانان یو بله تېروتنه دا کوي چې دوی د سوشلیزم یا کمونیزم د کارل مارکس ایجاد ګڼي، وایي دا خو همده ایستلې ده دا فلسفه، که نه؟ دلته غلطي کوي. دې په مقابل کې کپیټالیزم آزاد مارکیټ دی. بس چې څوک څومره زور لري، څومره پیسه لري، هغومره هغه کولی شي چې زیات ګټه ترلاسه کړي یا همغومره کاروبار ترلاسه کړي. نو دلته دوی غلطي کوي. دا کپیټالیزم یا سوشلیزم، کمونیزم، مارکسیزم دا د انسان سره کله چې انسان شعور پیدا کړی دی، شعوري دنیا ته راغلی دی. زموږ چې مسلمانان یو په دې باور لرو چې خدای پاک انسانان جوړ کړل او بیا هغه نه دوه غوره کړل چې آدم او حوا، او هغه ته بیا دغه انساني شعور یا نفس ورکړ ورته. نو کوم وخت نه چې دغه تهذیبي دنیا ته انسان راغلی کې ساینټیفیکلی ورته وګورو، نو دغه ماډرن انسان چې دی، نو دا کمونیزم او سوشلیزم دواړه ورسره فطري توګه باندې موجود دي. دوی وایي چې نه بس هر څه به برابر شي. اول دا ده چې په پښتنه ټولنه کې ته څنګه کوې. حتی سوشلیزم، کمونیزم چې دی دا خو په هغه ټولنو کې هم ناکام شو. په کومو ټولنو کې، په کومو ملکونو کې چې دا دوی امپلیمنټ کړی و، لکه سوویت یونین ملکونه چې و، 15 هر څومره ملکونه چې و، هغه ټول ولې پرېښود؟
یا په چاینا کې چې چاینا کله ترقی وکړله روس کله ترقی وکړله چې دا سیستم ټول پرېښود دوی اوس وایي چې نه چاینا کې اوس هم شته چاینا کې صرف پارټي شته کمیونست پارټي سیستم یې کمیونیزم نه دی زه چاینا څومره میلیونرانو نمونه درته درکړم بیلیونرانو نمونه درته درکړم بیلیونرز دي نو دا خو په کمیونیزم کې نه کیږي په کمیونیزم کې څه دي دوی کوشش کوي چې ټوله برابري راولي هلته برابري کیږي نو ولې نه کیږي برابري ځکه چې انسان ته حکومت یا کوم اتھارټیز چې دي هغه یا ریاست چې دی هغه یو کار ورته وټاکي چې ورور ته به کارپنټر یې ته به ډرایور یې ته چې دی ته به آهنګر یې ته به لوهار یې یا ترکان به یې ته به په پلاني ډپارټمنټ کې کار کوي ته به ټیکنیشن یې ته به الکتریشن یې خو خیر هر چاته خپله دنده ورکړي وي هغه په بدل کې څه تنخواه نه اخلي په بدل کې هغه ته هماغه ډوډۍ ورکول کیږي یا مواد ورکول کیږي چې کوم یو غټ وزیر مخلي خو خیر هغسې خو بیا ونه شو فساد پکې وشو خو بیا هم که دغسې و هم شي او هېڅ فساد پکې نه هم وي بیا هم دا یو انساني فطرت دا دی دا بدلون غواړي دا په یو حالات نه ټینګېږي دوی خو راغلي نه دي زه خو په دا کمیونیسټو ملکونو کې ګرځېدلی یم یو 4-5 ملکونو کې دلته مې خلکو نه پوښتنې کړي دي او د مشاهدې په بنیاد دا خبره کړم دوی ته به یو قسم ته څو قسمه غالۍ ورکولې دوی ورته ګرچ کوئ نه پوهېږم نه وربشي دي نه غنم دي دوی په منځ کې یو شی دی یو څه دانې غنم دا به یې ورکوله دا د دوی کرښې وې یا لوبیا چې ورته ویل کېږي بس دغه یو 15-16 قسمه خوراکونه دوی دا کالو سر خوړله کور هیڅ چا هم نه و اپارټمنټس یې ورته جوړ کړي وو اپارټمنټس او په دې کې به اوسېدله او د هیڅ چا هیڅ کور هم نه صرف هغه جامې او چې دا دوی ته حکومت ورکول یا به د دوی خپلې وي چې کله به تبادله بیا راغله یا به حکومت ورته دې کور نه وزه ته فلاني ځای ته لاړ شه هلته به ته دا کور به یې ورته ورکول دا هر څه به یې ورته ورکوله خو همدغه یو قسمه خوراکونه به وو دلته پرمختګ ودرېږي ولې ودرېږي دلته ترقي ودرېږي ځکه چې انسان فطرت دی ډېر څه غواړي چې کله ته پوه شې چې زه هر څومره محنت هم کړم خو همدغه ګریچکه به زه خورم همدغه الو به زه خورم پوټیټوس همدا به زه خورم همدا مې خوراک دی کالو سر مې دغه 15-16 قسمه خوراکونه دي انلیمیټډ دي هر څه راباندې په زامنو زما واک نشته په بچو مې واک نشته څه فیوچر ورته نشم جوړولی څه خواهشات یې نشم پوره کولی ریل لایف کې خو همداسې ده نو هغه ډو مور انسان چې ډو مور محنت کوي هغه پکې نه راځي دلته پرمختګ نه رامنځته کېږي څه ته پرمختګ وکړې ته څه ولې ډو مور ولې نور کار وکړي ځکه چې تا ته خو هېڅ نه درځي په لاس باندې نو دلته څه شي ټولنه کې فقر زیاتېږي غربت زیاتېږي حتی دلته په سټیټونو کې مطلب نړۍ چې دا ملټیپلیکس سینما ته رسېدلې وه او په سویت یونین په سټیټونو کې چې وه چې کوم کمیونیسټو دوی ساده ټي وي نه لرل په کورونو کې او دوی هم یوازې ساده 14 انچي ټلویزیونونو پروډکشن کول دا زموږ لوړګي خلکو خو به لیدلي وو کله چې خلکیان یې مړه کړله روس حفیظ الامین او ترک یې مړه کړل او پرچمیان یې راوسته په واک ګده یې کېنول خو ډېر کرپټ خلکو پرچمیان ایم ټي پښتانه هم خیر نو دوی بیا دغه ټیویان میویان او دا به خرڅول په دې قبایلي سیمو په دغو کې تاسو خو به لیدلي وي او دنیا چیرته رسېدلې وه خلکو به پورې خندل هم نو دغسې دغه پروډکشن او د پرمختګ او د هر شي مخه ونیول شي زموږ یو ملګری دی خروټی دی دلته تجارت کوي وایي نوی نوی چې دوی د کمیونیزم نه خلاص شو د هر څه ته فلسفې پرېښوده وایي ما ایکواډور څخه کیلې راوړي اوس هم دغه بزنس دی وای په خدای دې خلکو نه پیژاندله د یوې نشنلټۍ نه دغه ټولو نشنلټۍ واله وایي دوی پیژاندل سره د پوټکې خوړلې وایي ډېر ډېر خوندونه ورته عجیبه وو دې خوندونو دپاره او دغه شیانو دپاره بیخي نادیده وو وایي خپل کورونه یې دومره ارزان خرڅوله چې د کوم په کمیونیست په دوره کې دوی ته ورکول شوي چې په مفتو بیه خرڅوله بیخي نادیده وو د نوي دنیا سره بلد نه وو نو داسې کیسه دره به شو خیر چې مطلب شا دپاره چې کارل مارکس دغه فلسفه لیکلې وه هلته رښتیا هم ظلمونه وو په هغه ټولنه کې ځکه چې یو جاګیردار به لکونه جیرب ځمکه وه جیرب 4 کاناله وي که څوک نه په پوهېږي نو لکونه جیرب ځمکه به یې به کیلومترو غونډ سټیټ په خپلو به په هغه باندې په هغه کې به په خلکو کارونه کول چا به مایننګ اخیسته و چا به کرکیله زراعت کول انډسټري ریولوشن هم راغلی و نو هغه دوی به چې څومره ګټه اخیسته بیرته به یې لیبر ته هغومره پیسې نه ورکړل یا به هېڅ ورکولې نه سلیوري چې ختمه شوله دوی هندوستان نه ډېر چیپ لیبر یعنې ارزانه لیبر واخیسته خاص کر د شمالي هندوستان نه دا اوس چې یو پی ایم پی مدھیه پردیش اتر پردیش دغه سیمې چې دي بهار وغیره اوس چې دا په لاتین امریکا کې دوی ملکو کې ډېر تعداد هم د دا واړه ملکونه چې دي لکه هیټي او
دا ګانا چې دا د برازیل خواوشه په دا ویسټ انډیز کې چې ملکونه دلته د دوی اکثر تعداد هم ډیر دی او ماغه ملکونو بیا دلته ازادي واخیسته هغه لیبر فورس لیبر او کیسې ختمې شولې خو خیر په هر صورت باندې نو هلته دغسې ظلم روانو که هلته دوی رولینګ کلاس سره دغه کار کړی و خو بیا هم یو خبره جوړېدله نو موږ په سیمه کې خو څوک 100 جریبه ځمکه نه لري یاره په پښتونخوا وطن کې ته څنګه امپلیمنټ کوې دلته خو څوک 100 جریبه ځمکه هم نه لري دلته څوک دی داسې چې ډېرې پیسې دي ورسره او د عوامو پیسې خوړلې دي خو په خپل یې محنت کړی کراره یې کړی بل دلته خو د مزدور حق څوک خوري نو مزدور خو دلته سرې سترګې ګرځي نو محنت هم کوي او مزدورۍ کې اکثر خلک خوشحاله دي تر ټولو نه غټه دیاړي هم مزدوري ده چې څوک یې چا سره کوي هغه لیبر پیشه چې ورته ویل کېږي کېدای شي تنخوا چا دومره نه وي پښتون وطن کې دا شیان نه چلیږي دلته خو بس ټول عمر جعلي نارې راغلي دي چې خلک مخه په ونیسي بټو راغی دا کپړه روټي مکان در راوړسته حالانکه په خپله باندې جاګیردار دی کیپیټلیسټ نه امپیریالیسټو دا امپیریالیزم باید سره وپېژنو نو امپیریالیسټو په کیلومتر ځمکه وه جیپ به پکې وای روان شو انګریزانو به کیسه کوله سهار به روان شو ماښام به پکې جایداد ته ورسېدو هغه وخت کې خیر لږ جیپونو سپیډ لږ کم او په 20 او 30 سپیډ کې به روانو نو هغه سړی راځي بیا کیپیټالیزم کمیونیزم خبر کې اول خو ځان باندې امپلیمنټ کوو خدای پوه شي دلته هسې هر څه جعلي راغلي دي پښتون وطن کې څه نه امپلیمنټ کیږي او کیپیټالیزم او کمیونیزم او سوشلیزم د چا ایجاد نه ده په انسان کې فطري موجود دی دې خبرې ته راځم اوس ګوره انسانانو چې کله مهذبه ژوند جوړ کړی دی که دوی هغه ساینټیفیکلی دوی تیورۍ ته لاړ شو چې انسانانو مخکې غار کې ژوند کول او ښکارونه به یې کول ښکار یې چې کول او راوړل به یې کمزور چې چا به ښکار نشو کولی ماشومان به و زاړه به دوی سره به ښکار غوښې چې دي شریکولې داسې یو مثال در کوم ضروري نه چې انسانان به همداسې وو خو دوی چې کومه تیوري لري نو هغه ښکار غوښې دوی چې دي هغوی سره تقسیمول یو بل سره همدغه دی همدا کمیونیزم دی او موږ په ټولنه کې اوس هم لرو په پښتنه ټولنه کې خو کمیونیزم شته دی ډېر دی یا سوشلیزم او کیپیټالیزم دا دی چې هر انسان ځان ته کار کوي خپلې کورنۍ ته کار کوي یو سرمایه یو کیپیټل ورته جوړوي او هماغه کورنۍ یوازې حق وي او همدا هم په هماغه ارلی ایج انسانان چې په هغه کې هم هغه لومړني انسانان چې دوی ساینټیفیکلی وایي چې انسانان دغسې وو چې هغسې وو نو په هغو کې هم دا شی موجود و ځکه چې هر انسانانو وړې وړې ګروپونه لرل وړې وړې کومبې یا خاندانونه یا کوړمې یې لرلې او هماغه دپاره کار کول هماغه دپاره ښکار کول هماغه دپاره جمعواري کول هماغه دپاره نوي نوي ځایونه او ښایسته ځایونه پلټل بیرته همدغه کمیونیزم هم و یا سوشلیزم هم و پکې او بیرته کیپیټالیزم هم و پکې دا د انسان په فطرت کې موجوده که اوس هم موږ راشو ښه کیپیټالیزم کې امپیریالیزم چې دی بیا دا خطرناک دی ځکه چې اوس لږه پاکستان کې فوج چې دی دا امپیریالیسټان دي په هر څه قابض دي بزنس دوی سره دی پراپرټي ډیلران دوی دي د عوامو ځمکې ونیسي او بیا کورونه په جوړ کړي بیا په عوامو بیرته خرڅوي غټ هسپتالونه دوی دي خپل علاجونه پکې مفتي عوامو نه پکې یو په لسه د نورو هسپتالونه پیسې اخلي سهولتونه یې مغسې جوړ کړي ځکه چې هر څه دوی سره دي امپیریالیسټان دي پیسې دي ورسره تعلیمي ادارې هم ټولې د دوی دي پاپړ او چپس او بسکټو کارخانې هم د دوی دي څومره چېرته غټ سړکونه دي شاهراګانې دي په هغو باندې دوی ټول ټکس یې لګولي دي نو امپیریالیزم طبقه دغه ده چې غواړي یو خاص خلک وي او هغه هر څه کنټرول کړي او خوار نور هم خوار کړي غریب نور هم غریب کړي او مالدار نور هم مالدار شي اکثر په امریکا کې نن سبا د دغه امپیریالیستانو مثال شته دی په پښتون وطن کې څه ناکامه ده په پښتون وطن کې ګوره دا ټولې پردۍ فلسفې ناکامې دي موږ خپله فلسفې لرو دلته مونږ هغه څنګه مې چې مثال درکړی مونږ کې کیپیټالیزم هم شته په فطري توګه شته دی په پښتنو کې ځي هر سړی خپل خاندان ته کوشش کوي خپل کام ته کوشش کوي چې ګټه ورته راوړي دا یو اړخ دی چا سره 20 جریبه چا سره 12 جریبه ځمکه ده چا سره 10 جریبه ځمکه ده هغه امپیریالیزم کیسې خو دلته شته نه دی او ته راځې چې ورته چې یاره دا 20 جریبه ځمکه چې ده دا ته ما ته راکړه هغې چېرته درکوي هغه خو ځمکه داسې نه ده چې پیسو په خاطر باندې غیرت پکوي هغه خو خپل عزت او ناموس ګڼي هغه د خپل پلار هډوکي ګڼي تا ته یې درکوي
او سوشلیزم کیسې په مونږ کې بېشماره دي، اوس هم مونږ کې شته دی. نو موږ باید پښتو سره لاړ شو. زه زر مثالونه ورکولی شم چې په دې باندې زه کښېنم ګنټو خبرې به وکړو، هېڅ به په ختمې نه شي. او دې باندې باید ځینې خلک کار وکړي، نوټ یې کړي چې په مونږ کې د کمیونیزم او د سوشلیزم څومره خویونه شته دی، یو کمبینیشن دی پکې. دا په هر ټولنه کې شته دی. ولې دا مړي چې وشي، په سوشلیزم کې ما مړي لیدلی دي او په دا کمیونیزم کې هم مړي لیدلی دي چې څنګه کېږي او څه شی وي. صحیح ده چې مرګ ځای او هدیره ورته دولت ټاکلي وي، خو نور ډېر مشکلات وي. یو مطلب مشکلات یې څه دي، خو هغه ته خپل رسم و رواج سره نشي ښه کولی. حکومت راشي، حکومت یې ویسي او ښه کړي، بس ته باید کار ته لاړ شې. دا ضروري نه ده چې ته چوټي وکړې او چې چا پلار مړ دی نو هغه د زوی به د یو ورځ چوټي وکړي یا یو څو ګنټې، نو هغه څه هغه باید کار وکړي. حتی ګوډیان او شریان هم باید خپل وس مطابق کار وکړي. دا کمیونیزم سوشلیزم دی. دوی برابري راولي، خو هلته هغه عمومي فکر راشي، ځکه چې انسان خو باید کار وکړي همیشه. د دنیا کار لپاره پیدا ده. دو مور راتلونکي نسل ته هم کار وکړي، هلته تا کې دغه شیمه دغه انرژي ختمه شي. او حکومت ته هم نه پرېږدي، حتی خپل کور مخې ته چې سبزي وکري هغه هم درنه حکومت وړي. نو په مونږ کې دغه شیان شته دی. د سوشلیزم کیسې هم شته. مونږ مړی وشي، مونږ تر خبر هم نه خپل خپلوان یې سنبال کړي، مونږ سره په غمرازۍ کې شریک په میاشتو را سره ناستي، کار یې پرېښي. دا سوشلیزم دی. زمونږ کامي ځمکې دي دلته، خو چې لس جیره به یو میدان یو کلي مخې ته وي، هغه کامي ځمکه شي، د کام شي، بل د هیچ هم نه د ټول کام شریکه شي. دا کمیونیزم نه دی، خو دا شته دی مونږ کې که نه. د کام ځمکه وي، هر څه شریک وي سره، کام سره په شریکه باندې که هغې واښه کېږي، که ونې کېږي، که باغداري وي پکې، که هر څه وي، که دغسې غرونه در واخله، غرونه ټول د کامونو شریک وي. په ښه بده کې خیرات صدقات ورکوي یو بل ته. او په کپیټالیزم هم شته راکې، بیا دغسې خپل خاندان ته لګیا دی، خپل راتلونکو بچو ته لګیا دی، هغه ته ښه ژوند جوړوي. دا هم ضروري دی، هم ضروري دی. موږ په پښتو وطن باید په دغسې سیسټم باندې روان شو، په دې باندې وچلېږو. دا پردی فلسفې پرېږدئ، وخت مه ضایع کوئ. هسې ځوانانو وخت هم مه ضایع کوئ، خپل وخت هم مه ضایع کوئ. موږ هم دغسې یو وختو کې ګنګ سو، کنفیوز وو. ولې موږ دپاره هغسې مشکلات ډېر وو. موږ چې ګنګ سو، موږ ته خو نه دغسې میډیا موجوده وه، نه داسې ریسرچ راته موجود و، نه دغسې حالات موجود وو، نه دغسې سفرونه او نورو کمیونټي سنټرو سره تا رابطې کولی شي چې ښه بس چې څه به دې په ولوستله تا به فکر کول چې والا نو کمیونیزم ملکونه خو همدغسې خوشحال دي، جنت دی. تاسو ته خو هر څه موجود دي. تاسو خو نړیوالې کمیونټۍ سره اوس د انټرنیټ له لارې وصل یو. په راتلونکي کې کیدای شي دا نوره هم ډېره زیاته پیاوړې او پرمختللې شي. نو کیدای شي سفرونه دا هم آزاد شي په دې خوارو یا تھرډ ورلډ کنټري باندې، غریبو باندې. نو تاسو به هر څه په خپله باندې وګورئ، خو اوس هم تاسو سره خو ډېر څه شته. تاسو ولې هغه تېروتنه کوئ؟ بله خبره دا چې ذهن نه مې ووتله، د هغه خبره مې کوله، ډېره مهمه خبره، یو مثال مې درکول درته. نو دلته د پردي وطن فلسفې چې دي دا دلته سمون نه خوري. موږ به راشو د خپل وطن به سنبال کړو. موږ کې هم د کپیټالیزم په دا پښتو کې دا د انسان فطرت دی، په هر ټولنه کې شته. موږ کې د کپیټالیزم اړخونه هم شته، د سوشلیزم اړخونه هم شته. ما خو هسې دوه مثالونه درته درکړل، داسې ډېر دي. او بل دا ده چې تاسو کله کله دا کوم کمیونیست چې دي دوی وایي چې نه موږ مذهب سره څه کار دی، دا خو یو سوشل او پولیټیکلي او اکنامیکلي یو فلسفه ده، موږ یې په مخه وړو. خو بیا ټول نه ډېر مذهب پسې تاسو هم لګېږئ. کله وایي چې مولا داسې وکړل، مولا هغسې وکړل. دا د مولا او د مذهب سره دا جنګ پرېږدئ. او ډېر په بخښنې سره خبره مې دا کوله رایاده شوه چې دا جنګ خو تاسو شروع کړی دی. مولا خو د دغه ټولنې برخه وه. مولا خو چې موږ وګورو د اسلام کیسه هم نه ده، په اسلام کې هم مولا په نامه څه نشته. دا خو زموږ د ټولنې یو کلچر، یو فرهنګ و. د دې نه مخکې کوم دینونه چې هغه نه موږ ته پاتې دی، د اسلام نه مخکې 1000 کاله مخکې چې په کوم مذهبونو باندې مونږ وو، هغه نه مونږ ته برخه پاتې وه چې د دین چارې به برهمنو سنبالولې. نو دا د هغه یو ټولنې اسلامیک ورژن دی. میا بیل رولو، دم دعا به یې کوله، میاګانو بیل رولو، ملیانو بیل رولو، سیدانو او پاچایانو دغو بیل رولو، او مولا بیل رولو. پکې په دې ټولنه کې مولا مونږ سره ډېر په ارام اوسېده، خپل کردار یې ادا کول، اتڼ بین در سره کول، او نی په حجره کې رباب ته بد ویله. تاسو راغلی، تاسو سره خو نور څه نه و، دلته خو رولینګ کلاس نه و،
دلته خو هغه نو امپریالیستان نو چې لکونه جیرب او غونډ ریاستونه په لاس کې نیولي او که یو نیم هم هغه تاسو ویلی نه شو، بس تاسو اول گزار په مولا باندې وکړ، مولا باندې وکړ، مولا مو وغوښتل چې ټولنه نیو لرې کړو، مولا هم چې ټولنه نه لرې کول، مولا درته دشمن په لاس کې ونیو او مولا هم درته په سنګر کې کېناست. نن دا واټن دومره زیات شوی دی چې مولا هم تشدد لیول ته رسېدلی دی، اکسټریم ته رسېدلی دی، تاسو هم اکسټریم ته رسېدلی یې. مارکسیزم خو په انسان کې مخکې نه موجود و، خو دا مارکسیست چې دا فلسفه راوسته او ایجاد یې کړل، دا یې څه شی وکړ؟ اکسټریم ته یې ورسوله، تشدد یې پکې راوسته. او امپریالیستان د کیپیټالیزم هغه اکسټریم برخه ده. نو تاسو سره بله چاره نه وه، دغه مولا سره مو دغه جنګ شروع کړ. اوس خبرې دا چې دا کیسې پرېږدئ، مارکسیزم او دا په پښتنو په وطن کې هیڅ امکان نه لري چې ته امپلیمنټ کړې. ته څنګه امپلیمنټ کوې؟ دلته پښتون په کور کې په کلي کې چې معدن یا منرل راوځي، هغه څنګ کې نږدې کام سره نه شریکوي، نو به ټول پښتون سره او غونډ وطن سره به څنګه شریکي؟ ولې دا مونږ او تاسو دا اوس په در ادمخیل کې، دا مونږ او تاسو در ادمخیلي وختو کې د خیبر ایجنسۍ برخه وه، دا مونږ او تاسو ابریدي کې پراته دي، دا اوس جنګ پکې روان دی د کویلې په سر. یو خیل بل خیل سره نه شریکوي. دا تورخام کومه مدن چې روان دی د شینوارو خوږه خیلو دی، دا ته شیخ ملخیل سره شریکوي؟ نه شریکولی نشي ورسره. یو کس یې که وغواړي نه شي شریکولی ورسره. دلته دا مشکلات دي. زمونږ وطن ستونزې بیلې دي او حل لارې هم بدلې دي. په کمیونیزم او په سوشلیزم او په کیپیټالیزم کې نشته دی، دا په پښتونولۍ کې دي. زمونږ دا یو ګوند سره دا حل لاره نشته چې دا د پښتون په وطن کې چې مینرلز دي دا به ته څنګه ایکسټریکټ کوې، څنګه به یې راوباسې، په کوم ترتیب به یې راوباسې. ځینې خلک وایي صوبایي خودمختاري او دا خو صوبې ته هم نه ځي او ټول هغه ته روان، دا باید صوبې ته ورکړی شي چې د وزیرستان تیل روان دی او د کرک تیل روان دی او د هغه ګارنټ روان دی د پلاني سیمې. نه، صوبه څه کوي؟ هغه یې څنګ کې خپل عزیز ته نه ورکوي، خپل نږدې رور ته یې نه ورکوي. زمونږ په شینوارو کې مثلا ځینې غرونه زمونږ دي یا تورخام برخه زمونږ خوږه خیل ده، مونږ څنګ کې سکه رور شیخ ملخیل دی، اشخیل دی، مختار خیل، پیروخیل، دې ته یې نه ورکوو. هغه یې ما ته په خپلو کامیزو کې نه راکوي، مړی یې ورسره کوو، مړي ورسره کوو. په وړو سیمو باندې سره لانجې شوي، دا د مختار خیلو پیروخیلو چې دي سره مړي کړي دي په وړه سیمه باندې، دا د عزت برخه شي. دا د پښتون وطن دی، همدغسې ستونزې د ټول پښتون وطن دي. هیڅ پولیټیکل پارټي سره دغه حل نشته دی. د تحریکونه محریکونه چې راوتلي چې د پښتون وطن د دغه مشکلاتو حل به موږ څنګه راوباسو. موږ په دې ډېره څېړنه ډېر تحقیق مو کړی دی، په دې حل مو هم رایستلی دی، په انشاءالله کتابي شکل کې به یې درته وړاندې کوو. که اوس مو درته ویله موږ پخوا هم داسې ځینې خبرې سرسري کړې وې، بیا خلکو وروسته وایخلي که نه کریډټ ځان ته په ورکوي. موږ د کریډټ او د پبلیسټي وږي نه یو، خو هغوی ځان ته کریډټ په ورکوي او موږ د هغه کریډټ نه هم نه خفه کېږو، نه حسد کېږو، حسد نه لرو، جلس کېږو نه. تر خو مشکله دا چې میسیوز کوي یې. بازاري خلک دي، سوداګران دي، بازار ګرم ساتي، بس په خبرو باندې هغه شی ټول خراب کی. نو موږ او تاسو په خپل پښتو وطن کې لارې لرو، هر شي دپاره موږ خپله لاره چاره کالب لرو. پردی فلسفې دلته نه چلیږي. د وزیرستان سره زر دي، د وزیرستان سره زر د چا په سیمه کې دي؟ د وزیرو په سیمه کې دي، د مسیدو په سیمه کې دي، د داوړو په سیمه کې دي. دا د هماغو دي. هماغه دپاره باید یو داسې سیستم جوړ شي، یو داسې کالب جوړ شي په پښتو کې. دا ټولې لارې موجودې دي او نن یې هم موږ او تاسو کاروو چې بینیفیټس باید هغه هم تر وخت خوا وشي، څنګه چې خلک دوی په خوښه ورکوي. خو هغه دپاره باید موږ او تاسو پښتو لاره چاره د هغه په کار واچو. د پښتو کوم کوډ چې دي، کوم کسټمز چې دي، کوم رسم و رواج چې دی چې موږ تاسو ورته لار وایو که نه. هره قبیله خپله لار لري. تاسو ګورئ نه، دا د بیشام نه مخکې په کوهستان کې کوهستانیان چې دي دلته هغه کرومایټ راوتلي دي، هر یو لس بدۍ پکړي، دشمنۍ پکړي. نو بیا صوبې ته څه ورکي، آزاد سټیټ ته به یې څه ورکي. کوم ځای سوشلیزم فلسفه په هغو امپلیمنټ کوي، ته کومه کمیونیزم فلسفه په امپلیمنټ کوي. نو پښتو وطن دی،
په پښتو وطن کې دا ویډیو ډیره اوږده شوه، مله دومره اوږده نه کوله، یو څه خبرې مې نور هم په ذهن کې دي، بس پرې به یې دمه بل وخت لپاره هیله لرم چې پوه شوي به په پښتو وطن کې کمیونیزم، سوشلیزم دا شیان نه چلیږي. دلته د پښتو قانون چلیږي او دا خصا شوي فلسفې دي. هغه ملکونه چې چا خپلې کړې وي، قربانۍ ورکړې، کروڑونه خلک یې په مړه کړه، هغو نن لرې کړي. ولې چین کې چې دغه انقلاب راتله څومره سرونه یې خوړلي، ځناور پکې مړه شوي، دومره بې عقله فیصلې یې کړې وي. موضوع تنګ دي، وایي چرچڼې مړې کړی، مچان مړه کړی، دا مړه کړی، بیا بیرته مجبور و چې نورو ځایونه یې راوړل. یا سوویت یونین ملکو کې دغه څومره انتشار راغی، څومره انقلاب په ذریعه باندې شی راغی، بیرته یې لرې کړ، عمومي فقر یې راوسته. تاسو به په خپلو سترګو وینئ، وبې ګورئ. وایي موږ به د بچو ماشومانو وړه وړه خواهشات نشو پوره کولی. بوره به یې راکړې وه ټاکلې 3 کسانو لپاره، ماشومانو به خواږه خوښ وو، ختمه به شوه په 20مه ورځ، په 21مه ورځ به نه وه. موږ کوټه لیمټ به ختم شوی و. موټر خو چا پېژاندم نه، بایسیکل به 1.5 کس پکې لرل. نو خبره دا وه چې هلته بیا مشکله دا ده چې دوی لګیا دي پښتون وطن کې د کمیونیزم او هغه فلسفې کې خپل خیالونه غږوي، سوشلیزم او کپیټالیزم داسې او کپیټالیزم هغسې، او بیا لګیا دي بیرته پښتنو ته پیغور هم ورکوي چې وګوره دنیا داسې پرمختګ وکړ، وګوره فیسبوک دومره $بلیونه لري چې د پښتونخوا نه دومره ارزښت، یا د پونډ پاکستان نه ارزښت دومره زیات دی، افغانستان نه هم ارزښت دومره زیات دی. خو دا خو ماغه کپیټالیستانو کړي دي که نه؟ هماغه شرم هم تاسو ته نه درځي؟ هماغه کپیټالیستانو په سوشل پلیټفارمونو باندې د هغو خلاف پرچار کوئ، بیا د هغو پرمختګ کیسې خوار غریب ملت ته کوئ، خپل ملت ته کوئ. خو دا خو هم دغه کپیټالیزم برکت دی، آزاد مارکیټ دی، هر انسان هیله لري، اولاد په هر چا باندې ګراني، خپله کورنۍ په هر چا باندې ګراني، کوشش کوي، مهنت کوي، زیات نه زیات غواړي چې ګټه ورته راوړي خپلې کورنۍ ته. همدلته کار زیاتیږي، همدلته مهنت زیاتیږي او ټول خلک هم خوشحاله شي او سوکاله شي. زه غواړم چې زیات کار وکړم، یو فیکټري جوړم، فیکټري کې ما سره 10 کسان کار کوي، 10 کسان کار زده کوي او آزاد مارکیټ کې کار کوي. سبا ته په دیشو کې 10 خپلې فیکټریانې جوړوي. همدغسې کیسه ده. که موږ تاسو وګورو دا څومره ګیجټس چې راغلي دي، دا پرمختللي شیان چې راغلي، که دا سمارټ فون، ګیجټ مطلب دا سمارټ فون، دغه آلات، دا څومره آلات چې دا پرمختګ راغلي دي، که هغه کې بلډوزر دی، که سکیویټر دی، او که موټر دی، او که الوتکې دي، جهازونه دي، واړه شیان دي، پلاس دی، چوړکۍ ده، کټرې دي، څومره ګیجټس چې دي. او دا نن سبا انسانانو ته ډېر سهولت جوړ کړی دی. له څه شي نه راغلي دي؟ د انسان په دې کې 90% د انسانانو شخصي ضرورت ځان ته سهولت پیدا کولو په خاطر جوړ کړي دي او ایجاد شوي دي، چې انسان ځان ته سهولت جوړ کړي. او انسان په سهولت په ځان ته څه جوړي چې کله د آزاد مارکیټ کې خپل کار کوي. تریشر څنګه ایجاد شوی دی؟ خو انسان ځان ته سهولت جوړوله، غوبل یې نشي کولی، غوبل نه کېدلی. نو دغسې کیسه ده. په کپیټالیزم کې دغسې پرمختګ شونی دی. هماغه پرمختګ چې تاسو یې موږ ته پیغورونه بیا راکوئ ګنګس مخلوقه، نو هغه خو د کپیټالیزم په برکت شونی شوی دی. او هغو مالکان چې دي اوس هم کپیټالیستان دي او د کپیټالیزم په اصولو روان دي. نو دا کیسې دي. نو موږ په پښتنو ټولنه کې هر څه شته، د کمیونیزم برخه هم شته، د سوشلیزم برخه شته، د عاشري چې موږ کوو دا څه ده؟ خو سوشل اکټیویټي ده که. نو موږ به پښتو لاره غوره کوو، پښتو لاره به خپلو، دا پردی فلسفې پرېږدئ، خدای ته وګورئ. بیا ورستې شوې ناکامې فلسفې دي. دا هماغه اکسټریم دی، پرتشدده لیول دی د کمیونیزم یا د سوشلیزم چې تاسو یې په موږ باندې امپلیمنټ کول غواړئ. او لکه څنګه چې تاسو پیغور ورکوئ دغه ځینې مولا چې نن کوم اکسټریم لیول ته رسېدلی، رښتیا هم اکسټریمیزم مولا کوي. اسلام کې چې هغه څه نشته، دوی د اسلام په نامه تېروي. باید دا خو کاونټر شي، باید موږ ورته دا څه کوي ته اسلام په نامه، خو ورته ویلی نه شي. درز وژني دی، په نه خبره دی وژني. خپل ملایان یې ونه وژله، څو ورځې مخکې خپل ملا نه دی وژلی، هسې خبره باندې غلطه شوې ده، تر خوله تر غلطه شوې ده. ولې مشال یې مړ نه کړ، په کابل کې فرخنده مړه نه کړله، حالانکه چې چا کومو پیرانو میرانو مړه کړله، هغې نه علم ډېرو په خپله باندې، دیني علم یې تر ډېرو. دغسې ډېرې کیسې وشولې. نو خبره دا ده چې هغه اکسټریم لیول ته تاسو هم رسېدلي یې.
اکستریم نه راښکته شئ چې بل ته پیغور ورکوئ نو تاسو یې ولې نه امپلیمنټ کوئ په ځان چې بل ته پیغور وکړئ چې پردو لپاره ژاړئ فلسطین لپاره ولې ژاړئ تاسو لپاره ژاړئ تاسو خو مسلمانان یې لیافیه صدیقي لپاره ولې ژاړئ نو تاسو هم لږ ځان کې ګریوان کې سوچ وکړئ تاسو هم باید پښتون وطن ستونزې د پښتو په چوکاټ کې حل کړئ پردو کیسې دلته مه راوړئ چې مارکسیزم څه ویلي او فلاني سړي څه ویلي او فلاني سړي کوم خیالي ناول لیکلی دی دلته شتون نه لري او که شتون لري تاسو یې رامخې ته کړئ تاسو یې رامخې ته کړئ دا کومې مسلې چې زما درته 2-3 مثالونه مې درکړه زه به درته 500 مثالونه درکړم 2-3 مثالونه مې درته درکړه د دغه حل تاسو لرئ نه لرئ نو ښه خبره ده چې خیالي او تصوراتي شیانو نه لرې شو او په حقایقو په زمینی حقایقو باندې فوکس وکړو تمرکز وکړو او موږ او تاسو ټولې ستونزې همدغسې خیالي شیانو را پیدا کړي چې پردۍ فلسفې مو راوړي خپلې هم وایي زر کې وایي کاغۍ زر کې د کاغۍ اواز ده کوله وایي خپله هم ترېره شوه نو خبره ده چې موږ هم دغه پردی دغسې یو څه متل دی موږ هم دغه پردۍ فلسفې راوړي دغه 50 کلن تجربه کړئ نور خدای ته وګورئ بس کړئ پردي شیان او تصوراتي شیان بس کړئ راشئ دغه خپل وطن او خپلې پښتو ته بیرته راستانه شئ موږ کومې ستونزې چې لرو کوم مشکلات چې لرو راځئ دې ته حل لارې راوباسو او یو دم بدلون په هیڅ ټولنه کې نه راځي کومه ټولنه کې چې وخت سره ته ګریجولي تدریجي ډول بدلون ونه کړې نو هغه بدلون چې دی بیا وروسته ډېر مشکلات جوړوي هغه یو رواج وګرځي هغه یو ټابو وګرځي هغه نه بیا خلاف کار کول چې دی نو خلکو ته بیا او یا هغه قام ته یا هغه ولس ته چې دی که نه ډېر عجیبه ښکاري نو راځئ چې موږ د وخت سره ځان برابر کړو په قرار په تدریجي ډول باندې کوم موږ کې چې بد رواجونه دي په پښتو کې کیدای شي اوس بد شوي پخوا وخت سره به سمون کاوه راځئ چې دا په تدریجي ډول باندې قرار ختم کړو دا یو وخت یو دم موږ ناڅاپه نشو ختمولی هیڅ امکان نه لري ځکه دا ټابو ګرځېدلي خلکو پر راځئ تدریجي ډول کار وکړو وخت په وخت سره قرار دا خلک را نرم کړو ملا هم بیرته خپل لیول ته راورسوو را نرم یې کړو هغه اصلي اسلام باندې باید پوه کړو داسې نه چې موږ پورې کیسې وکړو چې بد کوي ورته ووایم چې وروره دا خبرې د بد د اسلام حواله باید ورته ورکړو خندا باید پورې ونه کړو نو بس همدا خبره ده ډېره مننه